د ملت جوړونکي پاچا احمدشاه ابدالي د ژوند کیسه. احمدشاه بابا څنګه پاچا شو؟ څومره پراخه پاچاهي درلودله او د ده په پاچاهۍ کې افغانستان څنګه جوړ شو؟ ټولو درنو لیدونکو ته ډېر ډېر سلامونه او درناوی وړاندې کوم. هیله ده چې راته ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. نن ورځ به د احمدشاه ابدالي د ژوند قصې معلومات له تاسو سره شریکوم. تاسې هم راسره تر پایه ملتیا وکړئ. احمدشاه بابا په 1822 او یا هم په 1840 کال په هرات کې وزیږید چې د ده پیدایښت تاریخ باندې تاریخ پوهان لږ څه اختلاف لري. احمدشاه بابا لا ماشوم و چې خپل پلار یې له لاسه ورکړ او د خپل ورور سره ذوالفقار خان سره کندهار ته راغی. د دې ترڅنګ احمدشاه بابا د سدوزیانو د کورنۍ یو غړی و. کندهار چې د تاریخونو پر اوږو یو ولاړ ښار و، د خټینو کورونو، ګرمې دوړې او د ویاړ ترمنځ یو زوی د افغانستان تاریخ بڼه بدله کړه. یتیم و خو هیله یې درلودله او د مور دعا، د ټولنې شفقت او د ژوند سختیو له ده څخه د زړورتیا په اور کې فولاد جوړ کړ. احمدشاه بابا یوازې خپل ژوند نه جوړاوه بلکې خپل برخلیک ته یې شکل ورکاوه. ده په ځوانۍ کې له نادر افشار سره کار پیل کړ چې ډیر لنډ وخت کې د افسر وظیفه واخیستله او په ډیر لنډ وخت کې د نادر افشار اعتبار لاسته راوړ او په همدې وخت کې د جنګونو د نظم او انضباط رازونه زده کړل. د ایران ختیځ، بلخ، پنجاب او ان تر ډیلي دروازو پورې جګړه وکړه چې دا یوازې د دې لپاره جنګ نه و بلکې د راتلونکي پاچاهۍ یوه زده کړه وه. نادر افشار د خپلو وروستیو کلونو په ترڅ کې ډیر ظالم، شکمن او بې باوره شوی و. هغه خپلو افسرانو، خپلوانو او حتی نږدې خلکو ته ډیر شکمن شوی و. نو خپل افسران او خلک ترې ستړي شوي وو. افسرانو یوه شپه پلان ونیو او په خیمه یې حمله ورته وکړه او ویې واژه. په دې سره قدرت خلاص شو. احمد خان قندهار ته راستون شو او هلته د شالکوټ جرګې د تاریخ نوې پاڼه پرانیستل شوه. دا جرګه د افغان ملت د ازادۍ هنداره وه. د نادر افشار د مرګ وروسته چې احمد خان هم کندهار ته راستون شو، قبایلي مشران راټول شول او ویې غوښتل چې باید یو مشر وټاکي، یو پاچا ولري چې تر څو یو ملت جوړ شي. نو قبایلي مشرانو احمدشاه ابدالي وټاکه چې باید د پاچاهۍ پر تخت کینی، خو هغه وویل چې زه د واک د اخیستلو سره علاقه نه لرم. که تاسې یو بل شخص وټاکئ نو زه آماده یم چې ترې اطاعت وکړم. خو خلکو وویل چې نه، ته باید د پاچاهۍ پر تخت کینې. او په دې وخت کې یو مشر راپاڅېده او احمدشاه ابدالي ته یې وویل چې که ته د پاچاهۍ پر تخت کینې نو ولس به مو د کورنۍ شخړو ښکار شي. نو همدا و چې احمدشاه ابدالي د پاچاهۍ پر تخت کېناست او په 1840 کال کې دته د پاچاهۍ تاج ور په سر شو. د احمدشاه بابا د مشرتوب انتخاب د یو ملت د پیل زنګ و. همداراز احمدشاه ابدالي ته تاج په دې خاطر ور په سر نه شو چې یوازې یو پاچا شي، بلکې په دې خاطر تاج ور په سر شو چې د یو ملت د وحدت او د یووالي پاچا شي. احمدشاه بابا خپل سلطنت له قندهار پیل کړ، خو ژر یې ستراتیژیکو سیمو ته ځان ورساو چې هغه هم هرات، کابل، غزني، قندهار، بلخ، بدخشان، فراه، نیمروز، بغلان، پیښور، مردان، سوات، کوهاټ، ډیر اسماعیل خان، لاهور، ملتان، کراچۍ چې دې ځایونو ته یې ځان رسولی و. د دې ترڅنګ د هند شمالي سیمه، د پنجاب ډیرې برخې، کشمیر تر ډیلي پورې ځینې سیمې، د مرهټو پر ضد د پانیپت دریمه جګړه 1860 تر ټولو لویه بریا وه. ایران ختیځ، مشهد، نشاپور، سیستان، ترکمنستان، ختیځې سیمې د آمو سیند پورې غاړه چې دا ټول ځایونه، دا ټولې سیمې د احمدشاه ابدالي تر لاس لاندې وې. د احمدشاه بابا وخت د لویو امپراتورانو په قطار کې راځي چې د هغه سلطنت د عثماني، مغولي او صفوي ترڅنګ یادیږي. همداراز احمدشاه بابا وخت د نورو فاتحانو برخلاف چې ښارونه یې ونه لوټل بلکې ښارونه یې جوړ کړل، جوماتونه یې جوړ کړل، بازارونه یې خوندي وساتل، د عامو خلکو، د علماو، د تاجرانو او د حرفوي کسانو احترام یې وکړ. پانیپت هغه جګړه چې هند بدل کړ.
مرهټیان چې د مغولي سلطنت د سقوط له امله لا پیاوړي شوي وو له ډیلي تر پنجاب پورې یو لوی خطر و. احمدشاه دراني د اسلامي هند د دفاع لپاره پاڅېد. یو لور ته د دراني سلطنت بنسټ ایښودونکی و. ده غوښتل چې د اسلامي واکمني توازن وساتي او د مرهټو مخنیوی وکړي، او بلې خواته د هند یوه پیاوړې غیر اسلامي واکمنه طبقه وه او دوی غوښتل چې د مغولي امپراتورۍ ځای ونیسي او ټول شمالي هند تر خپلې واکمنۍ لاندې کړي. دا جګړه له سهاره تر ماښامه روانه وه چې له دواړو خواو ډېر زیات پوځیان موجود وو. د احمدشاه دراني لخوا شاوخوا 80 او یا هم 80,000 پوځیان موجود وو چې په ښه توګه روزل شوي وو، او د مرهټیانو لخوا شاوخوا 100,000 پوځیان موجود وو چې ځینې بې تجربې کسان هم پکې وو او په ښه توګه نه وو روزل شوي. پانیپت د 19شپېتم جګړه، دا جګړه د فزیکي ځواکونو نه بلکې د فکري اخلاقي ارزښتونو ترمنځ یو ټکر و. د احمدشاه بابا فاتحانه بریا د اسلامي تاریخ یو فصل شو او د هند راتلونکی تر خپل اغیز لاندې راوست. احمدشاه بابا د پښتنو، تاجکو، ازبکو، هزارو، بلوڅو او د ټولو قومونو ترمنځ توازن وساته. هغه یوازې قبایلي شخص نه و بلکې د ټول ملت نماینده و. هغه شاعر هم و چې د هغه اشعار د دردونو، عرفان او د وطنپالۍ انځورګري کوي. یو شعر به یې زه له تاسو سره هم شریک کړمه چې ستا د عشق له وینو ډک شول ځیګرونه، ستا په لاره کې بایلي زلمي سرونه، تا ته راشمه زړګی زما فارغ شي، بې له تا مې اندېښنې د زړه مارونه، که هر څو مې د دنیا ملکونه ډیر شي، زما به هیر نشي دا ستا ښکلي باغونه، د ډیلي تخت هیرومه چې را یاد کړم، زما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه، د فرید او د حمید دور به بیا شي چې زه وکاندم په هر لوري تختونه، زما خوښ دي ستا خالي تش ډګرونه، زما خوښ دي ستا خالي تش ډګرونه. احمدشاه بابا د علم او دین ساتونکی هم و. قاضیان، مفتیان او معلمان یې د دولتي بودیجې برخه کړل. په 1972 میلادي کال کې کله چې احمدشاه وفات شو، نه یوازې د یو پاچا داستان بلکې یو عصر پای ته ورسید. د هغه نه وروسته زوی تیمورشاه وارث شو، خو ملت لا هم د احمدشاه په یاد او اصولو ولاړ پاتې شو. احمدشاه بابا یوازې یو شخصیت نه و بلکې یو فکر و، یو بنسټ و او یو ملت و، خو د هغه نوم، د هغه نشان، د هغه تاریخ، د هغه میراث زموږ د هویت یوه برخه ګرځېدلې ده. همداراز د احمدشاه بابا تاریخي قصه یو زړه راښکونکی واقعیت دی، نه یوه افسانه. ولې احمدشاه بابا مهم دی؟ احمدشاه بابا د ملتونو په منځ کې د هغو مشرانو له ډلې دی چې نه یوازې جغرافیه ساتلې بلکې هویت یې جوړ کړی. د ده واک یوازې په توره نه و بلکې په فکر، شریعت، عرف، ادب او عدالت ولاړ و. هغه افغان و خو هند یې ژغورلی و، ایران یې سمبال کړی و او د منځنۍ اسیا خلک یې له ظلمونو خلاص کړي وو. د ده تاریخ، د ده میراث او د ده وجدان موږ ته دا ښیي چې یو ولس په توره نه بلکې په فکرونو، په انصاف او په اخلاق جوړېدلی شي. نو درنو لیدونکو، د احمدشاه بابا دا وه د ژوند قصه چې ده په ژوند کې کوم کارونه ترسره کړي وو. تر بلې معلوماتي خپرونې ټولو ته ښه وخت غواړم. ښې چارې د الله په امان.